د کندهار ولایتي مسؤلینو په دغه ولایت کې په بهرني اسعارو راکړه ورکړه بنده کړې. مسؤلین وایي افغانۍ زموږ ملي هویت دی او دا زموږ د ټولو مسؤلیت دی چې د بهرني اسعارو پر ځای په خپلو افغانیو راکړه ورکړه وکړو. بل خوا د کندهار شهریان هم د حکومت له دې پرېکړې خوښ دي او غوښتنه کوي چې د بهرني اسعارو د ترویج مخه باید ونیول شي. واخ راک ټوله په افغانۍ سي او موږ په افغانستان کې باید افغانۍ وچې کلدار دون امنیت هم نه لري او باید موږ ته واخ راک ټوله د خپل افغانستان د باید په افغانۍ باندې سي. ته موږ حساب ورته کوي هلته به پورته وکښته راکړله په دا خاطر هم ښه شول چې بنده شوله د افغانۍ ته حساب واوښتې په دا خاطر هم ښه شوله ځکه چې افغانۍ چې ګرده مکمل حساب سي هم موږ نه تاواني کېږو هم د ګراکان نه تاواني. کندهار هغه ولایت دی چې تر دې مخکې پکښې په پراخه پیمانه په بهرني اسعارو او په ځانګړې توګه په پنجابۍ راکړه ورکړه کېده چې اوس دا ځای افغانۍ نیولی.